د یادونو په مازیګر کې د خپل میلمه استقبال به په یو څو شعرونو او غزل باندې کومه چې زه په ښایستو کې بدرنګ پیژنم زه په ښایستو کې بدرنګ پیژنم زه د بیمانه سړي رنګ پیژنم او ما د تیرا د غرونو بنګ پیژني او زه د تیرا د غرونو بنګ پیژنم غزل دی چې زما د سوال په جواب نه پوهیږي زما د سوال په جواب نه پوهیږي جنۍ بیخي په حساب نه پوهیږي بلا په مینه باندې واغستلو بلا په مینه باندې واغستلو خو په معنا د ګلاب نه پوهیږي د نفرتونو په ګناه پوهه ده د نفرتونو په ګناه پوهه ده خو د محبت په ثواب نه پوهیږي او منیر ته ستغې سپورې سله وایي منیر ته ستغې سپورې سله وایي منیر پاگل خو جناب نه پوهیږي السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په دې مازیګر کې زموږ سره زموږ درون ګران میلمه عادل ارمان صاحب عادل ارمان صاحب چې د پوره حد پورې په شعر او شاعرۍ باندې په کم عمر کې په کم وخت کې خپل یو پہچان جوړ کړی دی او بیا د عادل ارمان صاحب د کتاب قسم کتاب راتلو نه بعد چې دی د دوه مقبولیت چې یقیني شوی دی نو موږ د یادونو د مازیګر مختصر شان پروګرام را جوړ کړی دی منګوري ته راغلي یو په عادل ارمان صاحب پسې د هغو سره به ستاسو ملاقات کوو عادل ارمان صاحب د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه ابوبکر صاحب چې په خپل یادونو مازیګر پلیټفارم نه مو زه د ملګرو سره مخاطب کړم ډېره زیاته مننه عادل ارمان صاحب معلومه ده چې د شعر او شاعرۍ سره سره تعلیمي مصروفیات هم ستاسو دي او په کم وخت کې په لنډو وخت کې ستاسو د میټرک اگزام هم شوی دی ماشاءالله ډېر ښه مارکس پکې هم راغلي دي خو د دې سره سره که لږ مختصر شان خپل تعارف وکړئ او مصروفیات نور هم واضحه کړئ عادل ارمان ما د مانکوټ منګوري سوات اوسېدونکی ما د میټرک اگزام مې اوس ورکو او اوس کالج ته به داخله کوم د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات صدر یم ادبي د ادب په لاره کې دغه کار کوم او ورسره زما د خیال مطابق دغه کالج دی او دغه ادبي هلې ځلې دي او د دې نه علاوه شکر الحمدلله نور هیڅ کار مې نشته عادل ارمان صاحب موږ په یو امید باندې راغلي یو د خلکو په ډیمان او خواهش باندې راغلي یو او په دې امید راغلي یو چې د یادونو په دې مازیګر کې زموږ سره داسې نوې غزلې شریکي کوي چې هغه تاسو ډېر کم پروګرامونه کې ویلي او یو ویلي نه او داسې د هغې غزلې یا شعرونه زموږ سره د مینوالو سره شریکي کوي ستاسو به ډېره مننه ډېره زیاته مننه تازه شعرونه به وایم خو که چېرته غلطېږم د هغې بیا زه ډېره زیاته بخښنه غواړم ځکه چې تازه شعرونه دي د څه شعرونو نه مخکې نور څه شعرونه وایم چې دغه وخت په ما تر کومه حده ګرانو دغه وخت په ما تر کومه حده ګرانو زه ولاړم او ژوند رانه روانو زبردست دغه وخت په ما تر کومه حده ګرانو زه ولاړم او ژوند رانه روان و او په یو شعر دی چې نن نیکه مې غري ونیولې راته ووې نن نیکه مې غري ونیولې راته ووې دا ستا پلار نوسیه بالکل ستا په شان و ډېر ښه زبردست هم هغه سړي ته ګوره که نه سپک وم هم هغه سړي ته ګوره که نه سپک وم کوم سړی چې ګوره ما ته قدردان و څه نور شعرونه وایم چې کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زه یې نیلام کړم خو په ځان باندې تاوانې نه کړم داسې تعلیم باندې تندر پرېوځي څه پرې کوم چې داسې تعلیم باندې د تندر پرېوځي څه پرې کوم چې ډګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم زبردست ډېر داسې تعلیم باندې د تندر پرېوځي څه پرې کوم چې ډګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم خو لنډه دا ده چې په ځان یې کړم د ځان یې نه کړم او اخرنی یو شعر د شعرونه پکې په منځ کې رانه هېرېږي خو هغه اخرنی شعر یې داسې دی چې د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د خپل جانان ښایست مې ولیدو حیران یې نه کړم ډېر ښه زبردست ډېره مننه عادل ارمان صاحب امید دی چې کتونکي به ستاسو د شعرونو نه ډېر زیات خوندونه اخیستي که داسې یو روماني شان بل غزل زموږ سره شریک کړي بس نور خو بیا زاړه کلامونه دي خو څه شعرونه به ترې ووایم چې سکڼی سکڼی ماښام دی د سیند غاړه د جانان دی یو خوبه شپه وینم خو نیمګړی مې ارمان دی یارانو محبت کې چېرته ګټه چا ونه کړه یارانو محبت کې خو بس سراسر تاوان دی
رقیب ستا د مینې کوټه ځکه راسسیږي دا دلته کې زما د اوښکو شړق باندې باران دی د چا له برکته مې لمن داغداره شوې د چا له برکته مې شلېدلی هم ګریوان دی دغې مونږ ونه لیدو چې ستا ارمان به څنګه وي دغې مونږ ونه لیدو چې ستا ارمان به څنګه وي دغې لږ شانتي ووایه هغه د چا په شان دی زبردست مننه عادل ارمان صاحب زمونږ پروګرام خو په مختصر یو څو شعرونو باندې وایډن کېږي خو دا قسم کتاب دا قسم نوم د انتخاب چې تاسو کړی دی دا قسم نوم تاسو د غزل نه ویستی دی یا د شعرونو نه که دغه زموږ سره شریک کوي اصل کې زما د کتاب د مخکتنې په مهال یو مشر سټیج باندې دغه قسمونه زما په کتاب کې شمار کړي هم وو خو بهرحال زه به هغه رښتونې خبره وکړم چې زما خو دونه سوچ نه و چې ما په شاعرۍ کې دونه قسم یوز کړی وغیره وغیره خو قسم نوم چې دی نو زموږ د ګران استاد محترم د محمد ګل منصور صاحب د خولې نه مې یو پیر اورېدلی او دا قسم نوم او دا قسم د هغې ورځې نه زما زړه ته پرېوتی و بیا چې کله ما کتاب له نامه خوښوله نو چې کله به مې هم څه سوچ کوو نو دا قسم نوم چې دا به زما د ذهن ته وړومبی راتلو نو بس د هغې ورځې نه بیا مې منصور صاحب سره هم رابطه وکړه خبرې مې ورسره وکړې چې که قسم نوم کېدم نو بس دواړه پرې متفق شو ټول ملګري او بس نوم مې کېښودو قسم صحیح او داسې شاعري ستاسو په دې قسم کتاب کې شته چې د قسم یوز پکې راغلی دی زما د خیال مطابق بلا ده پکې ځکه چې یو مشر ما تاسو ته خبر وکړه چې د قسم د کتاب مخکتنې په محال باندې هغوی قسمونه شمار کړي وو نو هغه بلا یې ووي چې په پلانکي ځای کې قسم استعمال شوی دی خو بهرحال دا لاشعوري هڅه وه ځکه چې زما دې ته خیال نه و چې ما په کتاب کې قسم استعمال کړی دی جوراشه کتاب له قسم نوم کې دی خو دا نوم چې دی ما د زموږ د ګران مشر استاد محترم د منصور صاحب د خولې نه مې یو پیر دا نوم اورېدلی او قسم او دا مې د هغې ورځې نه بیا زړه ته پرېوتی و نو غوښتل مې چې دا خپل کتاب له هم نامه کېدم قسم که داسې غزل یا شعر یادي د دغه کتاب چې هغې کې تاسو قسم یوز کړی وه زموږ د مینوالو سره شریک کړئ زما د دوه شعرونه به صرف ووایم چې زما د ستا به سر قسم وي رانه هېره نه یې زما د ستا به سر قسم وي رانه هېره نه یې ستا د زما به سر قسم وي درته یاد یم که نه بس نو دا ستا ارمان به څرنګه نشه پرېږدي او ستا د خو پته ده چې غم کې د برباد یم که نه ډېر ښه زبردست ډېره مننه ګرانو کتونکو مینوالو قدرمنو دا و عادل ارمان صاحب او زموږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د مختلف معیاري سنجیده شاعرانو سره تاسو ته د یادونو په مازدیګر کې راسو زموږ پروګرام سر ته رسي تر روان پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله پاک